بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روزانیز حدیث سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. امام علی علیه السلام فرمای الایثار اعلی المکارم. ایثار د ټولو نه بهترین اخلاق دی او د ټولو نه بهترین خصلت دی. ایثار څه ته وایي؟ ایثار یعنی لزانه تیریدل. لزانه تیریدل بهترین اخلاق دي. کله کله د دوو کسانو خپلو کې په څه باندې لانجه راشي یا جنګ شي، نه دا یو کس ښه پوهېږي چې زه په حقه یم، خو بیا هم له خپل حقه تیر شي. دې ته وایي ایثار. از خود گذشتگی یعنی لزانه تیریدل، د خپل حقه تیریدل، خپل حق بل چاته وربخل، دا بهترین اخلاق دی. دا ونه ځان سره دا سوچ ونه کی او دا ونه وی چې که ما دته د خپل حق پرېښوده نو زه به سپک شم، زه به کمزور ښکاره شم. نه، بلکې امام علی علیه السلام فرمایي الایثار اعلی المکارم. بهترین اخلاق او د اخلاقو اعلی درجه هغه دا ده چې انسان ایثار وکړي، لزانه تیر شي، له خپل حقه تیر شي. ډیره مننه. د الله په امان.